الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. امام مالک رحمه الله جیل ته چولې شو او دومره گزارونه پیوشو چې دا یو لاسي د دې وګې نه ووتو. نو بیا د خلکو وی امام سیم د دې سړي مبارک سوي چې ته والي بخره مې د زموږ ځان له ګناونه دي چې الله مو بخي. عبد الله بن مسعود رضان یو پیر په بازار کې ناسو او ځان له سامان کتو اغستوي نه سامان غوړه کو به پیسې راغستې روپۍ راغستې او پیسې باغه په خپل پټکی کې خو دي نو چې هغه پټکی کې لاس او پټکی په ټوک کوله پیسې دي چا پټی کړي په بده غزي کې دي چا پټی کړي وی سبحان الله وی دې دکاندار دې ذکر استم د پیسې ما سره وی دې دغه ټیم کې مو کوي خو په دې لیک سات کې چې چا وی وړي خلکو خیری شروع کړ الله تبارک الله دې او نه وی یا الله کدی سړي زمانه د پیسې دې لپاره غستې چې ضرورت او فبارک له فيها یا الله برکت وته واچو او کچرته دای عادتي او د ګناونه په مخه کې یعنی پوغ غلي نو یا الله فاجعله اخر ذنبه یا الله د اخر ګناه وګرځوا اخرنی ګناه وګرځي چې دې بعد ګناه ورکړي دې چې اخلاق دا وي په ځان کې د صبر د ماده او د عفو درگذر د خلکو غلطیان نه وړي دا په ځان کې پیدا کړي د اوچت صفت الله دې کې پیدا کړي. یو سړی راغی په ابو الدرداء رضی الله عنه پسې او په زور یې سبدي ردی ویل هغه ته اورولې ناغه ته आवाज وکړ یا هذا دانیوي لا تغرقن في سبنا مونږ ته به کنزلو او بدردو کې ډېر جوړ مزه ودع للصلح موضعا سدور زغب جبريل چې به زموږ سره صلح وشي توبه وزن خته کنزلی کې فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا چې څوک زموږ په مخ کې د الله نه فرمانی وکړي نو موږ په بدله کې د الله نه فرمانی نه کوو موږ د الله اطاعت کوو د نه فرمانی په بدله کې بخله هغه د سر ټیټ ولو په دې مخ کې کپړه راوچول چې درا دغه شان یو کس راغلی په عبد الله بن عباس سره نه وبسي او بدر دی ویلې دغه په خو کې اکرمه ناس رحمه الله عبد الله بن عباس اکرمه ته اکرمه د دې سړي ته پوښتنه کې څه ضرورت دي څه خدمت شي وکړه دې څه ته ناشته دې حکمت ته وګورئ طریقې اکنځري وکړه بدر دی وی نو څنګه طریقې استعمال کړه وې دې ته پوښتنه کې څه کار وی هغه سړی د حیا د لاسه د شیشو چې مخې تک سور شو ډایرکټ د جمعه په دروازه باندې ووتو چې لږه څه کوم دوی څه ابو هريره رضی الله عنه یو کس په شراغ او بدر دی د مخامخ شروع کړ نبی او ته غلی شو انتهیت ختم شو بس دغه تاثیر هغه یو ختمه میکړاو کته غواړي نو نوري مویلې شو یعنی زه بدر دی نور مویلې شو نا ابو هريره رضی الله عنه आवाज وکړو خپل وینځي ته ویراوړه اسړې وړي چې سره وړه چاړه وړه تور وړه چې ګورې سره سره کوي وړه هغه ویلو کې وبر وړي ابو هريره رضی الله عنه چې کله دوبه ولا راوړي او د شکو قبلې ته مخکو ویا الله ستدي بنده ما ته کنځلې وکړه بدرې دی وی کدا خبرې په ما کې نو ما وبخه کدا خبرې په ما کې نو سر کدا رښتینی نو ما وبخه او کدی دروغجن یا الله نو به دې وبخه ایسو خو دې خبره کدا خبرې په ما کې نو سر ما وبخه او کما کې نه دې وبخه اسړې په جړا شو د تندې ول خپل کو د ګیره ول خپل اخلاقنا متاثر شو د مؤمنانو شان عمر بن عبد العزيز رحمه الله مشهور خلیفہ هغه په راغله مدینه ته چراغ نو د مدینه د جمعه تر شپې نه وته نشپې کې سنخ کړي فمر برجل نائم فعثر به یو سړی به چې د پروت یو د خپل سره ولګي
یعنې سړي فرفع الرجل رأسه سړي خپل سر راوچت کړو او ته یې احمار انت خرې ته خلیفه ته وویل ښه او عام خلیفه نه عمر بن عبدالعزیز او د عمر بن خطاب نوسی دی وایي ته خرې ګورې او هغه ته پته نه و چې د امیر المؤمنین دی اتې نه و خبر نه عمر بن عبدالعزیز ورته نه خر خو نه یم کوم چې د هغه سره چوکیدار و د هغه سره ګرځېدو نو هغه ځان تیار کړو چې دا سړی راونیسمه هغه ورته مه غلی شه هغه صرف زما نه تپوس وکړو خیر یې ما ورته جواب ورکړو چې خیر نه یم خبره ختمه شوه دې کې اوس سزا ورکوو د څه ضرورت خبره په ځي باندې ختمه شوه مخکې هغه هم نه یې تللی مونږ هم نه تلو خو هغه دا وویل خیر یې نو نه خر خو نه یم زه خو عمر بن عبدالعزیز یم چې دی وایي چې عمر بن عبدالعزیز سړی एकदम راپاڅېد امیر المؤمنین راغلی او خفه نه شو نه خفه کېږو تپوس وکړو تیاره وه تا ته هم څه ګناه نه شو کولی زما خبره سره ولګېد داسې اخلاقو د هغه اوچتو خلکو یو واقعه ته ذکر کوم ناشنا واقعه دا واقعه راپېښه شوې د زین العابدین علي بن الحسين ابن علي رضي الله عنه دا د حسین رضی زوی دی علي او مشهور دی په څه باندې زین العابدین باندې او د علي بن ابي طالب نوسی دی د ده سره یو وینځه وه او داسې کونه هغې ته وي ما باندې د دې لوښي نه ما ته اوبه رااړوه د هغه ولاړه وه دی ناست وه ته د برې نه اوبه رااړولې د هغې د لاس نه دا لوښی لاړ او د هغه په دې تندي باندې ولګېد دا تندی زخمي شو دا یې د وینه روانه شو چې دا وینه یې چې وکته بیا بره وینځې ته وکتو نو هغه ویرېده چې دی به ګوره څه وایي چې څنګه یې بره وکتو نو هغې ورته وویل الله وایي والکاظمین الغیظ غصه پټونکي مؤمنان دا غوښتل صحیح ده غصه هم پټه کړه خپله څه به وویل بیا ورته هغې رکسه به دوی والعافین عن الناس او خلک بخیل ځکه کله کله سره غصه پټه کړه خو بخیل یې نه هغه بخیل هم وي او مسکی شو غصه هم پټه کړه و هم بخیل ای مخکې والله يحب المحسنین او الله محبت کې د احسان کوونکو او ښه په خندا شوې زه صحیح د مونږ ازاده کړې ده الله د رضا لپاره ده یعنې د ده په تندي باندې لوښی راولېدو زخمي دی شو هغه یې وبخلم غوسه یې پټه کړم او صرف دا نه د الله د رضا دپاره هغه زنانه هغه جنۍ هغه یې ازاده کړه داسې د مؤمنانو اخلاق د دې د لاسه به کله چې تاسو ځان کې دا صفت راولي رب العالمین به ستاسو عزت ډېر کړي بل دا چې د دې د لاسه الله سبحانه وتعالی راضي کړي او دا خبره موږ سره تېره شو چې دا د تقوادارو خلکو صفت دی په انسان کې تقوا پیدا کېږي دغه شان چې کوم سړی بخانه کوي خلکو ته که نه د ده زړه مطمئني د شپې ښه په ارام خوب وله ورځي والله العظیم زه به د قسم خورم خلکو ته بخانه کول د اوچت نعمت دی چې کومه ورځ تا سره څوک زیاتی کړو ته وبخو که د شپې به دله دومره مزدار خوب درځي چې ښه په ارام دی او دا چې یو ځای کې بدلې اخلي او بل ځای کې بدلې اخلي او یو ځای کې کیسونه کوي او بل ځای کې کیسونه کوي د ده نه ژوند هېڅ ژوند نه وي ټول په دغه غمونو کې او تکلیفونو کې تېر شي بله دا چې که موږ ټول په ځان کې دا صفت راولو زموږ معاشره به څه شي معاشره کې به اتفاق پیدا شي معاشره به زموږ د مینې محبت معاشره شي ځکه چې ټول به په دې سره عادت شوي څوک زیاتی وکړي نو ته یې بخه څوک زیاتی وکړي ته یې بخه